د مرکز کرنې په ښار او ولسوالیو کې د امنیت د لا ښه ټینګښت او جنایي جرمونو د مخنیوي په پار د تورو شیشو د سپینولو کمپاین پیل شو. د امنیت د برخې مسؤلین وایي چې 10 ورځې وړاندې مو خلکو ته د بېلابېلو رسنیو له لارې خبر ورکړی و چې د خپلو نقلیه وسایطو شیشې دې پاکې کړي ترڅو نور هم په ښارونو کې امنیتي نظم برقرار شي. امنیت په لا ښه والي دلالت کوي او د امنیت په لا ښه ترتیب برابر سي چې دا شیشې سپینې سي او هم به د جنایي کارو مخه ونیوله سي او هم دغه د عام ولس دپاره ډېر ګټور ده دا کار چې د غلو د جنایي پیښو د نورو دغسې ناوړه کارو د ټولو مخه به انشاءالله تعالی ونیول سي. ښاریان او موټر چلونکي هم په دې کار خوښ دي او غواړي چې یاده کړنه دې په ټولو عملي شي ترڅو خلک عامه نظم ګډوډ نه کړي او د غیر قانوني کړنو مخه نیول شوې وي. دا ډېر ښه اقدام ده. دا څومره غلط کارونه چې کېږي تورو شیشو په موټرو کې کېږي. تېر نظام کې هم داسې غلط کارونه کېدل هغه هم په دغو تورو شیشو په موټرو باندې کېدل. که عام خلک وو که دولتي خلک وو ټولو لګولې وه. دا په موږ په تاسې په ټولو افغانانو ضرورت ده چې باید په سپینو شیشو کې واوسو او مشکل نه سي جوړ نه دولت ده نه موږ تاسې ده او دا ښه اقدام ده. باید ووایو چې په درست افغانستان کې ډیری وخت قاچاق او جنایي جرمونه د تورو شیشو په موټرو کې ترسره کیږي. که یې مخه ونیول شي په هیواد کې به د ناقانونه کړنو ګیراب په ښکته لاړ شي.